دوحې ته چې کوم لوړ رتبه هیئت راغلی د اسلامي امارت نن موږ د امریکایي لوري سره چې دې طرفه هم یو لوی هیئت راغلی و، له هغه سره تفصیلي خبرې وکړې او دا خبرې به نن د ورځې تر پایه روانې او سبا ورځ به هم دوام کوي. په دې خبرو کې په دې خوښي ښکاره شوه چې په تېرو 40 کالو کې اول وار ده چې له افغاني لوري نه یو واحد جهت ته چې له هغه سره خبرې کېږي او هغه د دې صلاحیت لري چې د افغانستان د مسایلو د حل په باره کې تصمیم ونیسي. په دې غونډه کې په بشري مرستو هم خبرې وشوې او دوام به کوي. همدارنګه ټینګار وشو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي شي، د افغانستان د حریم احترام وشي، همداسې په نورو برخو کې چې څالته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونشي او ټینګار په دې روان ده چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو او متقابل تعامل ولرو. همدارنګه چې د افغانستان چې اوس له یو خاص حالت نه تېرېږي، د افغانانو شتمنۍ له کنګل نه ووځي تر څو په افغانستان کې ورسره پراخي راشي او دوی دا خبره هم وکړه چې د افغانانو سره به د واکسین په برخه کې هم مرسته وکړو او بشري مرستو کې به هم کوشش کیږي. همدارنګه په یو لړ سیاسي موضوعاتو باندې هم خبرې وشوې او کیږي به. نو زموږ کوشش دا ده چې له دوی سره له امریکایانو سره او بیا به په راروانو ورځو کې د اروپایي هیوادونو له استازو سره هم ډېر پراخ مجالس ولرو تر څو د افغانستان په موجوده صورتحال باندې له نړیوالو سره خبرې وکړو، نظریات یو د بل سره واورو. موږ دوی ته په سپاټو ټکو کې وویل چې د افغانستان بې ثباتي، د افغانستان اوسنی حکومت کمزوری کول دا د هیچا په ګټه نه ده. په افغانستان کې ثبات، آرامي او د افغانستان له نړۍ سره مثبت تعامل دا د ټولو په ګټه ده. باید هیڅ داسې هڅې ونشي چې هغه د موجوده حکومت د کمزوري سبب ګرځي یا د افغانستان ولس ته ستونزې پیدا کیږي. د افغانستان ولس په اقتصادي برخه کې مشکلات لري یا په نورو برخو کې باید کوشش وشي چې دا مشکلات حل شي. د افغانستان نوی اسلامي حکومت دې ته ژمن ده چې نړیوالو سره مثبت تعامل ولري، د بشري مرستو د راتلو د ویش ښه زمینه مساعده کړي او خپلو مامورینو ته معاشات ورکړي او د افغانستان ولس ته سهولتونه برابر کړي، خدمات ورته وړاندې کړي. نو دا هغه څه دي چې موږ غواړو له دنیا سره خبرې ورباندې وکړو او په آینده کې ښه تعامل سره ولرو او دا وضعیت تشریح سي او یو د بل خبره واورېدل سي. د افغانستان پالیسي او دریځ چې اوس لري هغه دنیا ته روښانه کوو چې موږ د یو په ګټه د بل په تاوان کار نه کوو، بلکې هر څه چې کوو هغه د اسلام د مقدس دین د اصولو په رڼا کې او د ملي منافعو په رڼا کې به هغه ترسره کیږي او په هغه اړه به اقدامات کیږي.